أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الحديث. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو کارکوونکو ته تحفه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې کوم چې په لفظ د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ده. صحتمند اوسئ مینوالو. ما په تیرو خپرونو کې بحثونه کړي دي په هغه موضوعاتو چې نن بحث پې کوم، خو بناءً د ډیرو ملګرو دوستانو مینوالو خوښه ده د کومې پوښتنې چې ما ته په واتساپ یا راځي یا خلک را سره مطرح کوي چې له ما سره مخامخ کېږي ویني، زه غواړم په هغو موضوعاتو باندې خپلې خپرونې جوړې کړم، پر مخې بوځم، بحث پې وکړم د قرآن و حدیث په رڼا کې د شریعت غرای محمدي له مقرراتو سره سم، تر څو د خلکو ستونزې هم حل سي، آگاهي هم پیدا کا او نور هم تشویق و ترغیب دې ته سي تر څو د خپل ژوند په مقرراتو د شریعت لکه څنګه چې موږ او تاسې مسلمانان پې مکلف یو روانې کا، ستونزې به یې ورکي، کامیابي د دارینو به یې الله جل جلاله نصیب وګرځي، او په ضمن کې به د نورو کفارو لپاره تشویق و ترغیب د دې چې هغه اسلام ته راسي. همداسې یو چا خبر راته وکړله، وایي زه په بهر هیواد کې اوسېږم، د ما ملګری دی، مخکې زه په کور کې اوسېدلم، نو بیا دی اوس په سویزرلند کې، د بریتانیا په یو هیواد کې دی، ایرلند دی که چی دی، د بریتانیا هیواد په یو ایالت ورته وایي، یو هیواد ورته وایي، هغه خو ټول د بریتانیا تر لاس لاندې دي، خو بیا سویزرلند دی، سکاټلند دی، چیلند دی، دی په دغه کې اوسېږي چې دی په نیوزرلند کې دی که په ایرلند کې دلته چیرته دی. وایي ما یو د بحث په ټلیفون کې کود دا مې وایي را سره ساتلی و، ویل ما سره یو خارجی ناست و راته وایي چې دا راته ترجمه که، چې وایي ورته ترجمه مې کړې، چورتې کې ونیوه چې د تاسې دین ښه دین دی، که تاسې ځان پې پوه کړئ ډېر ښه دین هم دی. دا خبرې مې ورته ترجمه کولې، تاسې ویل ما ورته ترجمه کولې. نو ګورئ باعث د هدایت د نورو مسلمانانو به د نورو انسانانو د کفارو به وګرځي. که چیرې موږ تاسې زیار وباسو، کوشش وکړو، تحقیق وکړو، سرچ وکړو او اسلام ته مسلمانانو ته وغواړو چې خدمت وکړو، په هر لیول باندې موږ خدمت جوګه ګرځېدلی شو. یو ورور اعتراض رمدې وکړ چې علمي بحث پې کوه، که چیرې اوس زه راسم په نننۍ خپرونه باندې علمي بحث شروع کړم، نو بیا به د عوام نه پې پوهېږي، د چې علم ته لاسرسی نه لري نه به پې پوهېږي، بیا به ډېرې هغه به له ستونزو سره مخ سي، او بل به موږ مفهوم ترې وانخیستلی سو چې دا په څه دلیل باندې دا بحث کې وکړ. زه غواړم چې په مهمو خبرو باندې بحث وکړم، له هغو ستونزو باندې بحث وکړم چې موږ روزانه په ژوند کې ورسره لاس او ګرېوان یو. ما په همدې ټلویزیون کې د قرآن پوهنې او د حدیث پېژندنې برنامه په مخ بولې ده، هلته مې مینوالو، خو په دې کچه نه و. اوس د لارښود خپرونه په مخ بیا هم ډېر خلک برخورد را سره کوي، را سره چې مخامخ سي یا مثال رابطه را سره نیسي، راته وایي چې په دا موضوع د شکه پاتې ده، په دې ښه بحث وکړه، په دې کې ما ته سوال پیدا سوی دی، په مې کې داسې دي، ځکه د دې لپاره دا طریقه چې موږ انتخاب کړې ده د ډېره ساده ده، ډېره اسانه ده، له خاطر د دې ډېره فصیحه ده، ټول پې پوهېږي، بېسواده باسواده، سپینږیری تورږیری ځوان او بل هغه ورونه چې متعلمین دي، محصلین دي، په مدارسو کې دي، په مکاتبو کې دي، هغو خو بېله غم هلته یو شی زده کوي. زه غواړم چې هغه خلک چې علم ته لاسرسی نه لري، مشکل لري، ستونزه لري، ګرفتاره دي، مصروفیتونه لري، یا وخت پې تېر دی یا وخت یې دی نه چې یو شی زده کړي، هغه پوه کړم. او ډېر له ستونزو سره د موږ او تاسې ټولنه چې مخ ده، هغه له ټولنې نه دغه امراض او دا ستونزې باید موږ لرې کړو چې باعث د تباهي د دارینو د موږ او تاسې مسلمانانو ګرځي، د ټولنې د تباهي ګرځي، د کورنۍ د تباهي ګرځي، باعث د فساد په جامعه او په ټولنه کې ګرځي.
کرا د موږ تاسو اسلامي ټولنه له نفاق له بدبختۍ له دوه سره مخ کیږي. په هر حال دغه ورور اعتراض هم په جای دی. نو ما په دوکه باندې یا په فریب باندې مخکې خبرې کړې وې، د راته ویلې چې دغه حدیث خو دې ویل په قرآن کې هم د فریب په باره کې څه راغلي. ما ورته ویل قرآن کې پروردګار وایي یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دا په شان د منافقینو کې راغلی، حکم عام دی. که د یخادعون الله تفسیر شروع کوم نو امکان دی ولري چې په څو برنامو کې به د دې آیت تفسیر او ترجمه زه خلاصه نه کړم. او دومره فصاحت او بلاغت په قرآن کې دی چې زه جوګه د دې نه یم چې هغه بیان کړم. د ما علم جوګه د دې نه دی، د ما د خوله او د ذهن او د حافظه د دې جوګه نه ده، ځکه دومره فصاحت او بلاغت د قرآن دی. د ما زه غومره عالم نه یم. په هر حال نن په درې خبرو باندې یا په درې موضوعاتو باندې لنډ بحث کوم او تاسو ورته متوجه کوم که غواړئ چې په دې کې نور هم ځان ته معلومات راټول کړئ، سرچ وکړئ، تحقیق وکړئ، علماو ته ورسئ، په ټولنیزو رسنیو کې تحقیقات وکړئ، ځان پوه کړئ، له ځانه پوه خلکو ته ورسئ او په هغه باره کې خپل ستونزې ورته مطرح کړئ او خپل مشکلات حل کړئ. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن وایي چې تاسې پوښتنه وکئ له اهل د ذکر، له اهل خبره، علماو، فقهاو، محدثینو، مفسرینو په هغه کار کې چې تاسې نه پوهېدئ. ان کنتم لا تعلمون، په هغه صورت کې چې تاسې عالمان نه وئ، ځان پوه کئ. دا عذر نه دی چې زه نه پوهېدم. ولې نه پوهېدې؟ مکتب نه و، مدرسه نه وه، عالم نه و، ملا نه و. که تا پوښتنه نه سوی کړی، سیاسره وې په کور کې، پلار دی نه و، ورور دی نه و، بل څوک نه و، څنګه د پیسو پیدا کولو لپاره، د دنیایي ګټو لپاره څومره ستونزې او مشکلات ګالې. د یوه کورس د یوې ژبې د زده کولو لپاره تر کوم ځای پورې منډې وهې. د څو ورځې دنیا کې د څو ورځې آسوده ژوندانه لپاره تر اروپا پورې په غرو اوبو کښتیو کې پیاده منډې وهې. ستونزې ګالې، مشکلات ګالې، تحمل کوې، قرض کوې، وام کوې، خو د یو زوی د رسولو لپاره چې اروپا ته ورسېږي یا د کورنۍ ورسېږي یا ځان ورسېږي، څومره ستونزې تکلیفونه تېرې. خو د قرآن په زده کړه کې هم تېر که، د احکامو د شریعت په زده کړه کې هم تېر که، د احادیثو په زده کړه کې هم تېر که، د خپل ژوندانه په 24 ساعته په مقرراتو د شریعت سره چې برابروي، عیاروي، چې په مکلف هم یې په هغه کې هم تېر که. ولې نه کوې؟ هلته بې غفلت کوې. نه دا نه قبلېږي. په هر حال یو د طلاق موضوع مطرح کوم چې ډېر د موږ ورونه او خویندې ورسره مخ دي. دا یو کوم دا نه چې طلاق په څو قسمه دی، څه رقم دی، حکم یې څه شي دی، څنګه دی، بحث نه کوم. دا د طلاق په باره کې چې د ښځې او د میړه په باره کې هر ساعت په دې باندې بحث کېږي، دا په دې باندې لنډ بحث کوم. بل په ټولنیزو رسنیو کې چې نن د موږ او تاسې انټرنیټ ته یا دغه اجتماعي شبکو ته یا د ټولنیزو رسنیو ته د موږ او تاسې د ورونو، خویندو، د بچیانو، د ښځو، د ماشومانو د دوه لاسرسی دی. دغه باندې د ما توصیه کورنۍ او د کور وګړو ته څه ده او اسلام څه وایي، باید موږ څه وکړو. دوه دریم په فریب باندې بیا خبره کول غواړم، په دوکه باندې خبره کول غواړم. لنډه کتنه ورته کوم. نور تاسې تحقیقات کې وکړئ، که په کوم ځای کې کوم سوال او پوښتنه وه هغه درته وایم. ما چې زه چې بحث کوم درته وایم چې دا په قرآن هم ناروا راغلی، په حدیث هم. نو د دې په باره کې چې څومره آیتونه راغلي یا څومره احادیث راغلي یا کوم کتاب روایت کړي یا سند دی چې د علم د سند په سلسله کې د کوم مقام دی. اول خو چې زه په دې خپرونو کې کوم احادیث تاسو ته وایم هغه معتبر او صحیح احادیث درته وایم چې صحیحیت نقلي، سند معتبر وي، صحت ثابت وي، یا راجح قولونه درته وایم چې د اهل ترجیح هغو ته رجحات ورکړی دی، په هغه باندې درته وایم. خو په ډېره ساده ژبه درته وایم چې دا خدای او رسول منع کړي دي، دا کار مه کوئ. دا چې د دې په باره کې څو احادیث راغلي، سند د څه شي دی، چا روایت کړي، کوم کتاب راخیستی دي، بیا د دې حدیث صحت، دا حدیث صحیح دی نه دی، د کې ما بحث نه کوم، بیا خو ډېره اوږده هغه راځي. خو دا یو شی ته تاسې متوجه اوسئ چې زه خپله په دې خپله برنامه او په هر ځای کې چې زه تدریس کوم، زه غواړم چې هغه خلقو ته هغه څه بیان کړم چې د جمهورو علماو نظر وي، دلیل د اثبات معتبر وي د قرآن او حدیث په رڼا کې، دلیل د اثبات معتبر وي، نقلی دلایل معتبر وي د قرآن او حدیثو په رڼا کې. د احادیث تفسیر د قرآن دی خو د حدیث صحت به ثابت وي، یا معتبرو فقهاو دا نظر ورکړي، معتبرو کتابو، جمهورو علماو، امامان و محدثین هغه خبر تایید کړي په اجماع د امت کې. هغه تاسو ته بیانول غواړم. اول له قرآن دلیل راخلم، بیا له احادیثو راخلم، دریم په اجماع د امت کې قوي دلیل راخلم چې ډېرو علماو
جمهور علماو هغه تایید کړي وي، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې د ما امت په ګمراهي نه جمع کېږي. څلورم عقل دی، هغه عقلي دلایل هم که په بعضې مواردو کې موږ راخلو، هغه عقلي دلیل راخلو چې له قرآن، حدیث، اجماع د امت سره په ټکر کې نه وي. یعنې هغه داسې خبر نه کوم چې تفسیر بې رایه وي یا له خپلې خېټې درته کوم، له معتبرو کتابو یې درته راخلم. هر هغه کتابونه چې هغه د فقهاو د معتبرو مرجع له خوا ونه تایید سوي وي، متقدمینو، متاخرینو یا عصرینو جمهور علماو په هغه باندې د هغه په رواوالي یا په نارواوالي باندې اتفاق کړی وي، یا اکثره په دې نظر باندې وي چې دا یا روا دی یا دا ناروا دی. دا به تاسو ته بیانوو، بېغمه اوسئ. اوس راځم چې خبره بلې خوا ته ولاړه نه سي. اول ټولو هغو ورونو ته مې توصیه دا ده چې دا د کور والا سره یا له خپلې ښځې سره په کورني ژوند کې خامخا یو ستونزه او مشکل پیښیږي. جنګ راځي، لانجه راځي، جنجال راځي، ځکه انسانان د دا لوښي چې خوري کړپای خیځي. په کور کې یوه پیښه راځي، یا دا ښځه له یوه خبر خطا کېږي یا له مېړه نه خطا کېږي. ډېر کنجکاوي او تجسس مه کوئ، ډېرې ګیلې او ګیلې باسۍ مه کوئ، ډېر یو له بل سره ژبه مه کوئ، ډېر یو له بل سره پیغور و پیغوربازي مه کوئ، ځکه دغه باعث د څه شي ګرځي؟ د بېاتفاقي د ښځې او د مېړه ګرځي، باعث د دغې مبارکې، محترمې، د دغې لطیفې، د دغې ډېرې له محبته ډکې رابطې چې نکاح ده، د دې د تخریب، د پاشلو سبب ګرځي. دا ګیلې، دا د کیسې د بل په خاطر خپل ژوند مه تباه کوئ، زه که پلارګنۍ ده که خسرګنۍ ده. دا یو. بلکې بیا هم ستونزه پیښه سوه، مشکل پیښ سه، طلاق الفاظ مه استعمالوئ. په طلاق کې ټوکې نسته. دا چې طلاق رجعي دی، طلاق باین دی، طلاق بیا په څو قسمه دی، دا سني دی، دا بدعي دی، دا څنګه دی، دا غلیظ دی، دا رجعي دی، دې کې ډېر بحث دی. 4 قسمه دی فقها وایي. دا نه کوو، خبره مې هغه به بیا په خپل فرصت سره تشریح کړو. خو هر ساعت ښځې ته مه وایه ته په ما طلاقه یې، زه دې نه غواړم، ځه دې پلار کره دی، ته ما طلاقه کړې یا ته په ما طلاقه یې. دغه الفاظو نه ډېره ډډه کوئ، ځکه ته به په ځان خبر نه یې. ته به وایې ما ټوکې کړلې، ښځه به در باندې طلاقه یي، چې کله ته ورسره یو ځایېږې بېرته د دې ناستۍ له تا سره به ناروا یي، که اولاد ترې راوړي هغه به حرامي وي، که رابطه ورسره نیسي هغه به ناروا یي، هغه به په زنا کې راځي. مه کوئ داسې. له طلاق نه ډېر ځان ساتئ. د طلاق الفاظ مه استعمالوئ. بله خبر وکړه، یا چېرته په کوم مجلس کې ناست یې، که دا کار داسې په ما د ښځه طلاق یې، نو خو که هغسې وو بیا په تا طلاقه سوله نو. ولې داسې کوئ؟ په ما د ښځه په 3 کاڼو خوري چې دا کار داسې دی. ولو بل اول قسمو ته څه ضرورت دی؟ په بله برنامه کې بیا په قسم باندې خبره کوم. وروره، که په تجارت کې، که په کاروبار کې، که په کور کې، که په ژوند کې، که هر څه کوې، که ښځه یې که نر یې، له دې قسم و قسم بازۍ نه لاس واخله. ولې یې کوې؟ په لوی لاس ولې خپل کاروبار حرامو ته بیایې؟ ولې ناروا ته بیایې؟ ولې په باطلو طریقو ته بیایې؟ که ته رښتینی یې، قسم ته څه ضرورت دی؟ هېڅ ضرورت یې نشته. دا قسمونه بې جایه مه اخلئ، ځکه په ځان به پوه نه یې، یمین غموس به دې کړی، یمین لغوه خو قسم خو خیر. مه کوئ داسې. د قسم کفاره بیا در باندې راځي، بل ګناه ده. که په قصدا سره دا کار کوي، پوهېږم چې دا ناروا دی، بیا قسمونه اخلي، هغه ته یمین غموس ویني، الله جل جلاله به دې په هغه دنیا یا په ورځ د حشر د جهنم په اور کې به غوټې درکوي. دا به د ظلم نه د سره کېږي، دا به د جزا د خپل عمل وي. ولې داسې کوي؟ ښه پوهېږي چې دا کار ناروا دی، دا خبره داسې نه ده، د الله په ذات باندې په ناروا قسم اخلي. الله حیا نه درځي. دا یو. له دې قسمو له 2 خبرونو لاس واخلئ. اوس نن د ما موضوع په طلاق په ارتباط ده. په محافلو کې، په جنجالو کې، په خبرو کې، په مجالسو کې، په کاروبار کې، په معاملاتو کې، په کور کې د له ښځې سره لانجه سوه، له ورونو له کورنۍ سره د سوله ده، د طلاق له کلمې نه ورونو ځان ساتئ. دا مه یادوئ. اکثره د موږ په تاسې ټولنه ده په ما د ښځه خور وي، په ما په 3 کاڼې خوري. که دې دا کار داسې وکړه ودې که نه بیا مې کور ته رانیسي، په ما طلاقه یې. دغه لرې کوي. په ځان خبر نه یې، ښځه به در باندې طلاقه یي. ته به وایې چې طلاق رجعي دی، هغه به باین ګرځېدلی وي، هغه به بدعي وي، هغه به غلیظ وي. ولې داسې کوئ؟ له دې نه لاس واخلئ. ته به ټوکې کوې، طلاق باین کې به واقع سوی، 1 ورې 2 ورې 3 ورې به دې طلاق ښځې ته ورکړي. په 3 طلاقو باندې به دې ښځه طلاقه سوي، یا به طلاق ثلاثه واقع سوی وي، طلاق باین به واقع سوی وي، بېرته به خپله ښځه نسي نکاح کولی چې دروغ بل مېړه ونه کړي. کله چې ښځه په طلاق باین سره طلاقه سي، په همغه شرطو برابره سي، بیا چې دروغ له بل سړي سره نکاح ونه کړي، له هغه سره خلوت صحیحه ونه کړي، هغه یې بیا طلاق نه کړه، د هغه عدت سپري نه کړه، تا ته بیا ناروا ده. اول مېړه ته بیا نسي بېرته ګرځېدلی. صرف په طلاق رجعي بېرته مېړه خپلې ښځې ته رجوع کولی سي.
دا چې په څو وختو کې څه رقم طلاق ورکړي چې بیان کېږي، یا په 3 طهرو کې، یا په 3 حیضو کې چې وایي 3 قروء، چې علما په دې کې په اختلاف کوي چې یا په 3 حیضو کې یا په 3 طهرو کې. دا خبره نه کوم، د ما منظور دا دی چې له طلاق له کلمې نه ځان ساتئ، مې کوئ، دا خبرې پرېږدئ، که ټوکې هم کوئ پرېږدئ، که د تاسې ضرب المثل یا مثال تکیه کلام هم ګرځېدلي وي دا خبرې پرېږدئ، او که قصدن هم کوئ دا کار پرېږده. کتابونه وایي ابغض حلال الی الله طلاق، ناپسنده ترین حلال په نزد پروردگار عالم باندې طلاق دی. یعنی هغه حلال کار چې الله یې نه خوښوي هغه طلاق دی، حلال دی، روا دی. قرآن وایي چې د ضرورت په وخت کې طلاق روا دی، اجازه هم د میړه سره شته، خو الله یې نه خوښوي. الله دغه عمل چې روا هم دی او ته سر ته رسوي د الله خوښ نه دی. نو موږ او تاسې باید داسې کارونه وکړو چې د الله خوښ وي، چې کامیابي د دارینو د موږ او تاسې لاس ته راځي. له دې نه لاس واخلئ، په تکیه کلامو کې په لوی لاس باندې ځانونه د هلاکت او د تباهي خواته مه بیایئ. له دې کاره لاس واخلئ، دا چندانې کار نه دی، دا خبرې پرېږدئ. او خویندو ته مې هم دا توصیه ده، خبر کته پورته نه دي ما طلاق راکړه، ولې درکړي؟ تا ولې له دې میړه سره په اول کې نکاح کوله؟ ولې دې په اول د خپلې خوښې میړه نه پیدا کوه؟ چې داسې د خواهشاتو تابع وي، خو په اول کې به د مور و پلارو د کور خپل ولي ته ویلي و چې ما دې سړي ته مه ورکوه، زه د خوښې ژوند غواړم. که د ما په خوښه باندې هغه راکوې ژوند کوې، که نه زه په ما وخت تېرېږي، زر که د ما طلاق راکړه. دا خو ته یو بلهوس او بازاري خوی دی د شیطان په طریقو باندې روانه یې، د خواهشاتو تابع ته خبره یې چې الله به بیا څه محاسبه در سره کوي. په خپل قسمت راضي نه یې، ناشکري دې وکړله، د الله چې کوم نعمت تا ته درکړی د دې د ناشکري وکړه، دا د په حقیقت کې د الله نافرماني وکړله. په کوم نعمت چې موږ او تاسې شکر نه باسو، هغه په حقیقت کې د الله نافرماني ده. ولې؟ الله هماغه شی تاسو ته راکړي دي، موږ هغه نه غواړو. باکو دا لږ دي، دا نه غواړم، دا د ما د خوښې نه دي، نو دا خو الله درکړي دي. نو د الله په خوښه د خوښه نه ده، د الله په رضا د رضا نه ده، د الله په ورکړه د خوښه نه ده. چې اعتراض په څه شي کوي؟ په نعمت نه کوي، په حقیقت کې په الله کوي. الله چې تا ته چې خوښ کړي دي هغه نه غواړي، نو چې نه غواړي نافرماني سوه که نه سوه، نو محاسبه به یې بیا څنګه وي؟ یا یو مشکل در باندې پېښ دی، یو مصیبت درته رسېدلی، ناصبري کوي، چغې وړارې او فریاد دې شروع کړی دی، دا الله درته رسولی دی دا مصیبت، صبر نه پې کوي. قرآن وایي ان الله مع الصابرین، الله له صبر کوونکو سره دی. چغې او فریاد دې شروع کړي، نو نافرماني سوه که نه سوه، د الله امر نه منې. قرآن وایي ولئن شکرتم لازیدنکم، که چې الله وایي چې په کومو درکړي نعمتو باندې م شکر وایست، الله وایي زه به در اضافه کړم. ولئن کفرتم من عذاب لشدید، کوم کفران د ما د نعمتو وکړه خوښ هم نه وي، دا چی شي دی، د پلانکۍ ښه میړه دی، د ما نه دی، او پلانکۍ د شکر وباسي، او د ما داسې ژوند نه دی، او ډوډۍ مې په نیم ناست ده، او کالي مې داسې نه دي، او خوښې مې داسې راسره کوي، او پلانی مې، دا خو کفران د نعمت دی. نو د الله د امر سرکشي دی وکړه، ان عذاب لشدید، الله وایي د ما د نعمتو کفران دی وکړه، د ما عذابونه ډېر سخت دي. او که کله مصیبت درته رسېدلی دی، یو په تکلیف کې واقع او چغې او فریادونه دې شروع کړي دي، خپله پلارګنۍ او خسرګنۍ دې په غم اخته کړې ده، د الله وایي چې بیا ناصبري دې کړې ده، د الله امر دې نه ده منلی، نو بیا څنګه دی؟ عذاب دی. او که دې صبر وکړه، طاقت دې وکړه، حوصله دې وکړه، قرآن وایي ان الله مع الصابرین، الله له صبر کوونکو سره دی. څنګه دی؟ نعم البدل ورکوي، کامیابي د دارینو نصیب کوي. د دې غټ غټ تفسیرونه دي د آیاتو، خو زه لنډې لنډې تاسې ورته متوجه کوم. نعم البدل ورکوي، جنت ورکوي، په دنیا کې ښه سوکاله او ښه آرامه ژوند ورکوي، په آخرت کې ورکوي، الله خپل رضا د سړي نصیب ګرځوي، هدایت ورته کوي، کامیابي د دارینو نصیب کوي. دا موږ او تاسې چې هڅه او آن کوو، کوشش کوو چې کامیابي د دارینو لاسه راوړو، څو ورځنی ژوند هم چې په دنیا کې د دم لږ آرامه تېر کړو، او په آخرت کې هم چې ابدي ژوند دی هغه هم الله ښایسته کړي، له جهنم له اور نه هم نجات راکړي. د اسلام د قبلولو مقصد د مسلمانانو څه دی؟ اوامر د پروردگار عالم منل دي، تابعیت و فرمانبرداری ده، چې د الله تابع یم، د رسول الله تابع یم، فرمانبردار یم. مطلب د الله رضا ده، د الله اوامر دي، احکام منل دي. الله به نعمت بدل درکړي. که ټوله دنیا راجګه سي په یوه آن باندې ټول له اسلام نه سرکشي وکړه، وایي نیک وي، اسلام نه قبلوو، العیاذا بالله، په دغه یوه لحظه باندې ټول دغسې وایي د الله په خدایي کې نه څه کمیږي. او که ټوله دنیا انسانان راجګ سي او ټول مسلمانان سي د الله اوامر ومني، قرآن ومني، احکام د شریعت ومني، د الله په خدایي کې څه زیاتېږي نه ده. هر څه چې موږ او تاسې کوو دا د ځان سره یې کوو.
الله په دنیا کې خود مختار پیدا کړی وای چې خوښه دی واغه کار کوه مسلمانېږي فلیؤمن و ان شاء فلیکفر که دې خوښه و مسلمان څه که دې خوښه و کافر څه ته په خپله رضا که دې خوښه و ځان جنت ته بوځه که دې خوښه و جهنم ته به روانې هغه څنګه که دې نیک عمل وکړه د اسلام تابعداري دې وکړله د الله اوامر دې ومنل احکام د شریعت دې ومنل ځان مکلفیتونه دې په ځان باندې تطبیق کړه شرعي نو جنت ته به ځې نعم البدل به الله درکړي د الله رضا به دې حاصله کړي او که د کفران د نعمت وکړه سرکشي دې وکړله د اسلام احکام دې ونه منل بیا به دې چی جزا د خپلو اعمالو جهنم ته به ځې بل موږ او تاسې راغلي یو کوم د دنیا ګټه واکړي رفاه واکړي هغه منو هغه بیا زر زر منو منډې مو یو چغ او نارې شروع کړي چې دا موږ مسلمانان یو دا یو کم لږ دا شخصي ګټه کې خرابه سوله یا هم دنیوي ګټه کې خرابه سوله یا د موږ ژوند لږ له مشکلات سره مخ کېده بیا هم نو چغې نارې شروع کړي مه کوئ داسې له دې نه لاس واخلئ نو طلاق و طلاق بازي خوسې کوي دا خبرې خوسې کوي که احیانا لکم ورور نه پیښه سوې ده خبره ده ښځې ته طلاق ورکړي یا طلاق خبرې ډېرې کړي نو بیا ورسئ له علماو نه سره پوښتنه وکړئ ځان پوه کوئ چې ما مې خپلې ښځې ته یا ورې وویل چې طلاق یې 2 وارې مې ویل یا مې 3 وارې ویل په 3 مجلسو کې مې ویل په 1 مجلس کې مې ویل په 1 مجلس کې مې 3 وارې ویل آیا دا طلاق ثلاثه دی که واحد دی ځان ښه پوه کوئ آیا په ما ښځه طلاقه سوې ده نه ده طلاقه سوې څنګه خبره ده بعضې وخت داسې وخت کېږي چې ښځه په سړي باندې طلاق کوي چې ضرورت دې ته پیدا کېږي چې بیا ملا راولي ځان ته نکاح کړي یا رجوع ورته وکړي په خپله باندې ملا ته هم ضرورت نه بیرته خپلې ښځې ته زر په کوم وخت کې باید رجوع وکړي تا د طلاق الفاظ له خولې نه وتلي دي باید زر رجوع ورته وکړي ضرورت دې ته دی چې زر ښځې ته رجوع وسي که ونه سي په دې باندې وخت تېر سي بیا څه واقع کېږي یا نن ورته ویلې زه ترې ولاړلم بل وخت بیا ویل بیا ترې ولاړ د ټوکې کول هغه په طلاق باین پې واقع سوي 3 حیضو کې راغلي یا په 3 طهرو کې راغلي اول خو له دې نه لاس واخلئ بیا که کومه یونه پیښه سوې ده مشکل درته پیښ سوی دی دا خبرې هم ډېرې کړي دي د موږ او تاسو خو دا 3 کاڼې مې ورکړه په ما دې 3 کاڼې خوري 3 کاڼې به درکړم دغه خبرې هم ډېرې کړي نو بیا مې هغو وروڼو ته دا توصیه ده هغو خویندو ته چې خدا نخواسته په ناروا کې واقع نه یئ په ځان به خبر نه یئ ناروا عمل به سرته رسوئ نو بیا ولاړ سئ علماو ته فقهاو ته محدثینو ته پوه خلکو ته ځان ښه پې پوه کوئ او بیا خپله ستونزه او مشکل هم حل کوي او شرعي اوامر په ځان باندې د نکاح او د طلاق په ارتباط باندې تطبیق کړي غفلت مه کوئ فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون دا یو له دې نه لاس واخلئ او دا خویندو ته مې هم دا توصیه ده چې ډېر د هوا او هوس خو تابع کېږئ مه ډېر د غوښتنې د طلاقو مه کوئ د الله په قسمتو باندې راضي اوسئ سړي دې هم راضي اوسي ښځې دې هم راضي اوسي نبي علیه الصلاة والسلام وایي ارض بما قسم الله لک راضي اوسه په خپل قسمت دا چې اوس لکه ورور چې په ما اعتراض کوي زه اوس هم دا د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث چا روایت کوي څنګه روایت کړی سلسله د سند چې د کوم کتاب راخیستې نو به دا وخت ټول په دې کې لاړ شي دماغ خپرونه د لارښود ده زه تاسو ته داسې وایم چې دا کار روا ده ناروا دی دا شریعت وایي کوه دا شریعت وایي مه کوه که کومه سهو و خطا راشکه کیږي یا مثال فکر نه یا به می علم نه ورسیږي یا به سهو و خطا راشکه کیږي اول له دربار د پروردگار عالم نه په طریقه د استدعا سره د دعا او د غوښتنې د خواهش سره طلب د مغفرت کوم او له تاسو نه بخښنه غواړم دا یوه مسله بله مسله د ما خبره د چی وه د فریب و د دوکو وه بل د ټولنیزو رسنیو وه د فریب و دوکې مې څو ورې بحث پې کړی دی نو آخر د خپرونې په آخر کې بیانوم او تاسې ورته متوجه کوم چې دا ډېر ناوړه ناشایسته ناروا عمل دی قرآن هم وایي حدیث هم وایي رسول الله هم وایي خدای هم وایي الله هم وایي نو د الله امر نه منې د رسول الله نه منې چغې مویې ځان ته مسلمان هم وایې تس په نامه سړی نه مسلمانېږي اسلام عمل غواړي ایمان چی ته وایي اقرار په ژبه تصدیق په زړه اسلام چی ته وایي اسلام غاړه کېښودل اوامرو د شریعت ته وایي تسلیمېدلو ته وایي نو غاړه دې چې ورته کېښوده بیا به ټول منې ټول به یې داسې منې چې د ژوند په 24 ساعته زندګۍ کې به په ځان باندې په ټولو اموراتو کې تطبیقوي په معاملاتو کې ولو که یو ځای کې ته د اسلام انفاظ غواړې خو د تا شخصي تاوان دی کې تاوان به منې نو تنها خو دا نه دی چې زه حج ته ولاړلم بیا داسې کوم په هر حال نو په دا ټولنیزو رسنیو کې د موږ او تاسې د وروڼو د خویندو لاسرسی دی له دغه انټرنیټ نه له دغه فیسبوک نه له دغه ټویټر نه له دغه ټیک ټاک نه له دغه هر شی چې دي له دې انسټاګرام نه منفي ګټه مه پورته کوه مثبت ګټه پورته کوه نشر و پخش د دین کې وکړه نشر و پخش د احکامو د شریعت کې وکړه خپله باندې علم کې زده کړه پوهه کې زده کړه پرمختګ کې وکړه تکنالوژي کې نور معلومات ځان ته حاصل کړه په هره بخشه کې چې تا ته تاوان نه رسېده ګټه هغه وکړه نو دا چی دي چې خرافات کې پخ شوی
دا چې دي چې چټي چټي ټیک ټاکونه سره جوړ کړي دي بیا الله لعب کې وایي په لیاز د خدای مسلمانانو له الله وویریږئ په اروپا کې اوسیږئ په امریکا کې اوسیږئ په افغانستان کې اوسیږئ دلته یو څو لنډغر د یو څو د خدای په غضب اخته یو څو د کفارو د مشرکینو مزدورانو مردار خواره چې هغو ته پیسې ورکوي د فحشا خپروه او مسلمانه څنګه مسلمان یې چې ځان ته چیغې وایي چې مسلمان یم لور دې په ټیک ټاک کې راوتلې ده عباسیات بیانوي هغه حجاب خو یارې نه ده مراعات کړی د بدن هغه غړي چې شریعت ورته دا به محفوظ ساتي پټ به یې ساتي هغه یې خلکو ته ښکاره کړي باعث د نشر و د پخش د فحشا د منکراتو حتی د هغه شیانو ده چې اسلام هغه ته مطلق حرام عمل ویلی دی په کولو یې سړی ګناهګارېږي په نه کولو کې سړی څه کېږي ثواب ورته میلاویږي یو ګناه سړی پرېږدي دا سړي ته ثواب میلاویږي او چې سر ته ورسي جزا ده عذاب دی د خدای نارضایتي ده چې پرېږدي د الله ته رضا کېږي په پرېښودلو یې جنت ګټل کېږي په کولو یې جهنم ګټل کېږي دا یوه او بله خبره څنګه ده په حلال ګڼلو سړی مطلق سړی کافر کېږي او ته ورته کش او بیا ناسته مې ولاد ما د خپل لور و زوی کورنۍ د اس سره خوشې کړي دي ما ډېر آزاده سمه زندګي ده ما له دوی ورور و زوی و لور سره انډیوالي ده د څه شي انډیوالي ده دغه انډیوالي ده اول خو مې دا توصیه په کورنۍ کې ده چې مصر و کسر باید معلومي مصر ورور د پلار حیثیت لري د دې په حقوقو خبرې که ما په فیسبوک کې چیغې وایي چې د ما ورور دی د ما شاته ولاړ دی د ما د ملا تیر دی او د ما بازو دی تا یې بیرته احترام کړی پلار کوم حیثیت لري مور کوم حیثیت لري خور کوم حیثیت لري کوم حدودو باندې محدود دی کوم حقوق لري دا زده که زوی کوم لري مشر باید په کشر څنګه شفقت وکړي کشر باید د مشر څنګه احترام وکړي د رسول الله هدایات په دې ارتباط باندې راواخله د یو اسلامي د یو سالمې کورنۍ په تربیه کې یا په ترتیبولو کې یا په ټولنې یا په رامنځته راوړلو کې علماو څومره تحقیقات کړي دي څومره مقالې لیکل سوي دي رسول الله څخه هدایات کړي دي هغه راواخله د یو مسلمان کورنۍ د یو مسلمان ټولنې لپاره رسول الله څخه هدایات ورکړي ستاسو به په ټولنه په کورنۍ کې څنګه ژوند کوئ پلار څه حیثیت لري خور مور کور ښځه ورندار ورور واړه غټ ته څنګه لري هغه زده کړئ او بل ته احترام وکړئ کوم حقوقو نه برخوردار دي او د بل حقوقو ته باید احترام وکړئ دا ازادي نه ده چې تا لور دې ته پرېښې ده دا ډاکټر فوزیه ده که څه بلا د احمد زی دی چې د په ټیک ټاک کې راوتلی ده څه حال دی د دې په سر باندې به د دې د پلار بیا خوشحاله یي چې زه په امریکا کې ژوند کوم د ما لور داسې فحشا خپروله لهو لعب ویلې ته به نه یې کې ګناهګار یو دا یې چې د مور و پلار له اوامرو نه وتلي بیا یې خوسې که عاقې که ورته ځه په مخه دی که مړی ژوندی مه ورسره کوه روابط ورسره قطع که نبي علیه الصلاة والسلام تاسو یو منکر عمل ولیده ممانعت یې وکړئ په لاس کم توان نه و په خوله په ژبه کم توان نه و په زړه کې یې بد وګڼه د رسول الله په هدایت باندې عمل وکړه اول خو یې ممانعت وکړه په لاس د تا توان سره چې په هره طریقه دی په وس پوره و ممانعت یې وکړه ورته دا کار مه کوه دا ناروا دی دا زه نه پرېږدم که نه و په ژبه باندې وکړه ورته په لاس باندې مې زور نه درته رسېږي یا مې وس نه رسېږي یا مې لاس تشکه لري دی دا کار مه کوه که د تا ټولې خبرې ونه منلې نه ویل چې نه سر ته رسوم بیا قطع د رابطې ورسره وکړه بیا محبت مه ورسره ساته څوک چې له څه شي کوي د اسلام له مقرراتو نه سرکشي کوي اوامر د شریعت نه تطبیق کوي لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق چې د الله نافرمانی راځي د مخلوق مطابقت مکو یو زوی دی جهاد ته روان دی جهاد په فرض عین هم دی حتی که پلار ممانعت کوي نیسي کولی تاسې ورسئ شریعت ځکه د الله رضا ده د الله امر دی چې جهاد وکړه د الله امر به نه پرېږدي د پلار امر به پرېږدي د الله امر به نه پرېږدي د مور امر به پرېږدي د الله امر به نه پرېږدي د پلار ګورئ مور و پلار دومره په سړي باندې امیران دي چې قرآن وایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما خو کله چې د مور و پلار او د الله جل جلاله د اوامرو په مابین کې ټکر راغی د الله امر محترم دی څه کله د احکامو د شریعت او د مور و پلار د تابعداري کې ټکر راغی د احکام د شریعت محترم دي کله چې هر څوک چې په مخلوقاتو کې و که مور دی که پلار دی که ښځه ده که هر څوک دي که خپلوان دي که پردي دي که حکمرانان دي که آمیران دي که هر څوک دي چې د هغه د امر او د الله د امر په مابین کې ټکر راغی د الله او د رسول امر محترم دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم اولو الامر په تا باندې آمیران دي په هغه صورت کې چې له اسلام نه سرکشي نه کوي له احکامو د شریعت سره اوامر په ټکر کې نه دي
الامر کور کې میړه دی، پلار دی، مور دی، ورور دی، حکمران دی، مملکت کې پاچا دی، وزیر دی، معین دی، رئیس دی، ولسوال دی، هر څوک چې دي. ته چې د چا فرمانبرداري او تابعداري کوې که له احکامو نه له شریعت نه سرکشي کوله مې کوه تابعداري ولو که میړه دی. میړه په ښځه حاکم دی، قرآن وایي رجال قوامون علی النساء. خو دا ناڅې ښځې ته وایي ته ځه فحاشي کوه، زنا وې کوه، ما ته روپۍ راوړه، ما ته پیسې پیدا کړه، ما ته شی پیدا کړه، غلا وکړه، ما ته د فلانی شی دا وکړه. فحشا او منکرات او ناروا عمل ته سوقوي چې هغه له شریعت سره په ټکر کې وي، هغه له احکامو د شریعت نه مخالفت وي، نو هیڅ کله به دغه میړه تابعداري نه کوي. د میړه تابعداري، د مور و پلار تابعداري، د هر مشر، د هر آمر تابعداري چې به کوې په هغه صورت کې چې له مقرراتو د شریعت نه سره په ټکر کې نه وي. موږ تاسې څه شي یو مأمور په هغه تابعدارۍ باندې د ټولو امراو یو چې له احکامو د شریعت سره په ټکر کې نه وي. نو ته څه وایې پلاره، نن څه حال دی په دې ټولنیزو رسنیو کې؟ څه حال دی؟ تاسې یې په خپله باندې وګورئ. آیا دا لور چې د تا داسې لاسرسی ټیک ټاک ته ولري، په دغه رقم فیسبوک ته ولري، په دغه رقم انستاګرام او نورو شیانو ته ولري، ته بیا څه خیال دی چې دا لور به بیا لور وي، دا زوی به بیا زوی وي؟ نه، د خدای په لیاس په خپلو ښځو، په خپلو خویندو، په خپلو زمنو، په خپلو مادونو باندې کنټرول ولرئ، اداره یې کوئ. چې ته زوی یارې په وړکیتوب کې سم اداره کې اسلامي تربیه ور وښیې، مقررات د شریعت ور وښیې، ښه یې ماغزه ور خلاص کې، نو بیا به داسې لکه د یو غنم دې چې کرلي یا باغ دې جوړ کړي یا د نیا لیښي ښه پالنه یې وکړي، نو بیا به یې سوري ته هم ناستې، سمنه به یې هم لاسته راوړي. او که دې دغسې خوسې کړي لکه یو درنده یا وحشي حیوان په غره کې څرڅی کوي، هغه به کوي، نو بله ورځ بیا د تا په حقوقو پوهېږي. هغه چې په ټیک ټاک کې هغه لوبې زده کړه او ته ورته ناست نه مې افتخار هم پرې کوې، هغه بیا د تا په حقوقو پوهېږي چې ته مې پلار یې، بیا په دې پوهېږي چې ته د ما امیر یې، ته د ما مشر یې. ښځه چې دغه ته لاسرسی ولري بیا تا ته وایي چې ته مې میړه یې. ځه وایي بابا ته یې ولې ته څوک یې؟ تر تا نه په دا فیسبوک کې چې د دا وینې داسې خبرې کوي، ته ما هره ساعت دې ته هڅوي چې ته مونځ وکړه. د کور مشره په کور کې دې چې چا مونځ نه کوه، په هر قدر و قیمت چې کېږي دی به مانځه ته سوقیې. زوی دې نه کوه، حتی ویې وایه، د شریعت امر دی چې دی په مانځه راسي. ته کرار پروت یې، تر 12 بجو د شپې پورې هغه په فیسبوک اخته دی، د ګیز مونځ ترې پاتې دی، غرمه راجګېږي چای او هغه خوري او داس ترې پاتې دی، بیا نو انتظار د دې باسي چې ولې دې ما په کور کې بې اتفاقي ده، ولې مې اوامر زمن نه مني. بیا چې زوی غټ سي یا لور غټ سي، ولا دا د ما په مقابل کې بې احترامي کوي. تا په وخت د تربیه د دې اولاد کې، په وخت د تربیه د دې ښځې کې، د دې کورنۍ کې کوم شرعي اوامر تطبیق کړي وو چې نن دا د تا تابعدار سي، دا د تا احترام وکړي؟ تا څه شي کړي وو؟ او ورځ یو سړي راته ووایي 7 زمن مې دي، اوس یو داسې راته وایي، یو داسې راته وایي. ما ورته تا من حیث د پلار دغه 7 زمنو ته کوم خدمت د شریعت په رڼا کې وړاندې کړی دی چې هغه یې من حیث د زوی نن تا ته وړاندې کړي، چې میړه میړه وي، ښځه ښځه ده، چې پلار پلار وي، زوی زوی دی، چې حکمران حکمران وي، ملت ملت دی، رعیت رعیت دی، د کور مشر چې سم په خپلو اصولو رواني، په مقرراتو د شریعت رواني، کور ټول سمیږي. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. نبی علیه الصلاة والسلام وایي، ترمذي شریف حدیث دی چې له تاسې به پوښتنه کېږي. نو وروره، مشره، خورې، د کور هر څوک چې د زمامداري دی په لاس ده، الله به داسې پوښتنه درڅخه کوي چې دا لور دې ولې داسې کول، دا زوی دې ولې داسې کوه، د تا وس هم ولې دې نه راګرځاوه، دا لک دی بیا ودرې، بیا به داسې کېږي، بیا حافظه خرابېږي، بیا ورخطا کېږي، بیا سرسام کېږي، شی نه کېږي. شریعت مقررات یې ښه دي، د شریعت له مقرراتو سره سم تربیه ورکړه، مخنیوی وکړه، کنټرول یې وکړه. د ښځې خبرې ته مه ګوره، اکثره اولادونه میندو له منځه وړي دي چې ما چې پلار یا د کور مشر څه ورته وایي، بس په دې باندې بد لګېدلي، یو کته پورته به منډې وایي، ما زوی ته داسې وایي، بله ځ هغه پوډري غل فاسق و فاجر بیا ترې جوړ وي، بیا نو وایي زه یې ولا په لغته باندې ولم، ښې وکړه چې دا 2 غاښه دې در مات کړه، لا ښه دي چې په تناره کې دې واچوي، لا زړه مې نه در باندې یخېږي. ولې د اولاد په تربیه کې د مور و پلار د مشرو د یو بل مخنیوی کوي؟ له دې نه لاس واخلئ. په ټولنیزو رسنیو کې د موږ او تاسې څه حال دی؟ قرآن نه کې بیانوو، احادیث نه کې بیانوو، احکام د شریعت نه کې بیانوو، مثبت ګټه نه ترې پورته کوو چې سرچ وکړو چې ډاکټر ذاکر نایک په دې مسله کې څه ویلي، فقهاو څه شي کړي دي، د اوداسه په باره کې، د مانځه په باره کې، د طلاق په باره کې، د نکاح په باره کې، د کورنۍ په باره کې، د پلار په باره کې معلومات حاصل کړو چې پلار په ما کوم حقوق لري، زه کوم حقوق پرې لرم، د ښځې په باره کې، د ټولنې په باره کې، د حکمرانۍ په باره کې، اسلامي لارښوونې زده کړو، اسلامي سیاست زده کړو، نور پرمختګونه کې وکړو، ځان له نړۍ
نړۍ سره سیال وګرځوو چې زه دا اختراع د تیارې څنګه وکم، تیل څنګه استخراج کم، وطن مې څنګه جوړ کم، آبادي څنګه وطن ته راولم، دا مې پرېښي خو په فحشا منکراتو باندې اخته یو. دا شرم نه دی د افغانانو لپاره چې نن اروپا ته تللي دي او هلته په ټیک ټاکو باندې اخته دي، بل پیداګیري نه لري، بلې پیسې نه لري، دغه ځان ته مرجع د پیسو پیدا کولو ګرځولې ده. چې ته ودرې د یوټیوب یو څو روپۍ راته راسي، مردګوي ښکر لري، د جنت په دروازه باندې نوشته دي وایي جنت ته 2 طایفې نسي داخلېدلی، یو دوس، یو هم دایم الخمر یا دایمي شرابخور. د دوسي تشریح کوي چې شي ته وایي، ته هغه ته نه وایي چې خپله ښځه یې به ولي په بازار کې په اغزناوې کې 10 روپۍ ټولوي. د خپلې کورنۍ په خپل ناموس باندې، په خپله خور، لور، مور، ښځه، د خپلې کورنۍ په وګړیو، حتی په خپله خاوره، په خپل ملت، په خپل مسلمان خور ورور باندې، په خپل ناموس باندې چې غیرت نه کړي، دا په دوسانو کې راځي. دا کله کله موږ تاسو وایو خاوره حیثیت د ناموس لري، بالکل لري، د پاترې واجب ده، باید لازم ده په موږ تاسو باندې باید ترویج کړو. من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون ناموسه فهو شهید، من قتل دون حقه فهو شهید. څوک چې د خپل مال په دې پاکي، د خپل ناموس په دې پاکي، د خپل حیثیت په دې پاکي، د خپل آبرو و عزت په دې پاکي، د خپل حق په دې پاکي مړ سي، رسول الله وایي دا شهید دی. نن ما ته یوازې د دې چې له خپل ناموسه دفاع وکړو، له خپل خور و لور ته ښه لارښوونه وکړو، هغه په ټیک ټاک اخته ده، فحاشي شروع کړې ده او زه ورته پروت یم چې ودرې یوټیوب یو څو روپۍ راولېږي، بیا نو چې کینې جومات ته هم روان دي خان زوی، په اول صف کې ملاړ، بیا نو پس له 2 نه 15 دقیقې نور ناستې ودرېدې، ما اذکار نه دي خلاص سوي، زه ذکر کوم. دغه ذکر دی تا سر وخوري. ته له دې خبر یې چې د تا زوی تا اروپا ته لېږلی، ته خو ډالرو ته منتظر یې، ته ډالرو ته منتظر یې چې ډالر راته راولېږي، نور ته خبر یې چې په اروپا کې څه کوي، څه فحاشي او څه منکرات یې په مخه کړي دي. ټول فقها په دې پوهېږي. غیر اسلامي ملکو ته، کفري ملکو ته بې ضرورته سفر ممنوع دی مسلمان ته. د دنیا د ښه ژوند تېرولو لپاره چې زه یو څو ورځې عیش و نشاط کې وخت تېر کړم، بې ضرورته سفر یا د عیش و د نشاط یا د ښه ژوندانه له خاطر باندې کفري ملکو ته سفر ناروا دی. خو دا د موږ علما نن په منابرو باندې پټه خوله ناست دي، ولې خو د دوی یو څوک روان دي، بیا خان و ملک و وزیر و معین خفه کېږي. ولې خفه کېږي؟ صحیح ده سفر کولی سي، شریعت درته ضروري نه ده ګرځولی، وایي چې ضرورت نه لري مه ځه، ولې په دې چې هلته ته د کفارو له قانون نه سرغړونه نشي کولی، هلته د کفارو ناروا ناشایسته له اسلام سره په ټکر کې کړنې په تا باندې سوری غوړي او ته د هغو تر اغېز لاندې راځي. دا کیدای سي ولا زه په اروپا کې ژوند کوم، په امریکا کې هم کوم، هلته زه مانځه ته ځم، جوماتونه دي له دې چې ډېر دي، بالکل دي، له دین نه بې خبره. هلته تا لمانځه نه منې کوي، خو هلته امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسته، هلته احکام د شریعت نه تطبیقیږي. له نن نه ډېر کاله مخکې د کرزي صاحب دوره وه، زه په یو مجلس کې ناست وم، وایي د موږ قانون داسې دی داسې دی داسې، خارجان هم په دې باندې موافق دي چې هر سړی د خپل کار کوي، د موږ له شریعت سره په ټکر کې نه داسې قانون جوړ کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي، خو داسې خبرې سره کولې، هر سړی خپلې خواښه که جومات ته ځي که جمعه ورته ګورئ ډېر بحث مه کوئ. داسې نوشته که په کفارو یو منه چې له احکامو د شریعت سره په ټکر کې نه وي، بیا یې موږ منو. دا مني کفار. په امریکا کې حد زنا جاري سوی، په امریکا کې حد غلا جاري سوی، په امریکا کې څه شي سوي راوښیه، حدود د اسلام تطبیق سوي؟ نه. ته که نه په امریکا کې ووایه چې زه پلاني غلا کړې لاس یې پرې کړه، حد قذف جاري سوی، زنا یې کړې ټول پرې خبرېږي، ښه یې ویني غټې غټې منډیانې لري، ته یو حد جاري کړه، نو بیا څه چغې وایې چې هلته په موږ باندې کار نه لري، خو ته خپل مونځ او اوداس کوې، نو په یوه مانځه او اوداسه هغه له تا سره کار نه لري، هغه شخصي ګټه او تاوان ده. هر هغه شی چې د د شومو اهدافو د تطبیق موانع ګرځي، هغه له تا سره نه مني. احکام د شریعت د را سره ومني، بیا زه منم چې صحیح ده. ته خو هلته احکام د شریعت تطبیقولی نشي، دا مونځ او اوداس خو د تا شخصي ګټه ده، دته څه ګټه او تاوان دی کې، دته تاوان په تطبیق د شریعت کې داسې دی چې حد د غلا ثابت سي چې لاس قطع سي، حد زنا ثابت سي چې بیا څوک ونه کې فحشا خپره نه سي، حد قذف ثابت سي تطبیق سي، دی په احکامو د شریعت کې له موږ سره په ستونزه کې دی. کفار له موږ سره په تطبیق د شریعت کې په احکامو د شریعت کې ستونزه لري، په قانوني مدني کې نه لري، په احوال شخصیه کې نه لري، په نکاح او طلاق کې نه لري، وایي دا د تا خپل کار دی کوی،
احکام د شریعت نه را سره مني. ځکه هلته چې احکام د شریعت تطبیق سي اسلام حاکم کیږي. نو بیا چې کیږي تابعداري د الله او د الله د رسول ګرځي دوی نه کوي. د دوی دغه بغاوت، د دوی دا شرک، د دوی دا سرکشي بیا ختمیږي. دوی به تابع کیږي. یا د سره مني نه مني. اول خو کفري نړۍ ته بدون له ضرورت چې یا علمي سفر دی یا تجارتي سفر دی یا د دوا لپاره دی یا بل کوم ضرورت دی یا سیاسي سفر دی، بدون له ضرورت سفر کول، اول ته ژوند تیرول په کفري هیواد کې، آلته زندگی کول، آلته اولاد را لویول، دا ضرور خبره نه ده، دا صحیح کار نه دی. شریعت وایي دا کار مه کوه. که څوک وایي چې نه دا راځه چې زه در وښیم په کتابو د شریعت کې، په پوهنتونو کې، په پوهنځي د شریعتو کې دا کتاب تدریسیږي، تاسې وګورئ. هلته ته څنګه، هلته خو صحیح ده ته یې، خو هلته په تا باندې نافظه قوانین کفري دي، نافظه قوانین اسلامي نه دي. ته دغه کفري قوانینو د انفاظ تر سوري لاندې راځې، نو څنګه بیا چغې وایي؟ دا یو. دا مې دومه موضوع وه. په دې کې به ډېر کوشش کوئ. اول ته څه حال دی؟ تاسې د ټیک ټاک و دا لوبې وګورئ. و په لیاز د خدای یو فقي عالم د تلویزیون په صفحه باندې علم تدریس کوي. په ټولنیزو رسنیو کې اخته دی، احکام د شریعت راته بیانوي. د الله له عذابه موږ ویروي، په جنت او د الله په رضا او د الله په نعمتو باندې بشارت راکوي. د ما د ابدي ژوند او د څو ورځنی ژوند د دنیا سمې لارې ته بیایي، لارښوونه راته کوي. کوشش کوي چې د ما کامیابي د دارای نو په نصیب سي، نه څوک لایک ورکوي، نه څوک غوږ ورته نیسي، نه دومره بازي پیدا کېده سي کې وایي دا یې لرې که ورکه چې وخت یې ونیو. خو یو فاحش انسان، یو فاسق و فاجر وي، یا له لب وایي، یا عبثیات بیانوي، یا چټي چټي خبرې کوي، یا خپل سطر خلکو ته د خپل عورت سطر نه کوي، خپل عورت ښکاره کوي، هغه خبرې کوي چې زه په ژبه نسم راوړلی چې ټولې له انسان سره مناسب نه وي. نو بیا په زرهاو انسانان هغه ته لایک و کومنټ و پلانکی و هغه ورکوي، هغه ویډیوګانې ګوري. ښه ناستم په کور کې دی، له خپلې ښځې سره، له خپل زوی سره، له خپلې لور سره، له خپلې کورنۍ سره، نو بیا ناسته دی. یا په تلویزیون کې داسې سریالونه په ډیش و دغه هغې کې ویني، دا څه نومېږي دا ډیش چې ورته وایي که د محوره کې دا ویني. بیا د ته څه انتظار لري؟ د تا چې هغه ښځې خوښېږي چې په فلمو کې بازي کوي، یا د کور سپین ږیرې مشره، د ښځې دې بیا هماغسې ځوان خوښېږي، وایي ته څه یې؟ یا مترګیرې دې راته پرېږده تا نه غواړم. ښځې خو بیا ډېر زر خطا کېږي، خو زر په عبثیاتو او خواهشاتو پسې منډې وایي. مه کوئ داسې. په تلویزیون ونیسه، هغه شبکې ونیسه چې د تا کورنۍ ته، د تا اولاد ته، د تا ته، د تا پرمختګ ته کومک کوي، تا ته مثبت ګټې راوړي، ته له مثبتو اړخونو نه استفاده کولی سي، تا ته ضرر نه درسوي، نه په دنیا نه په آخرت کې، او تا د ګناه خواته نه سوقوي، د تا اولاد غلطو لارو ته نه سوقوي، غلطې خبرې نه ورښوي. موږ خو نه وایو چې تلویزیون مه نیسه، ونیسه، احکام د شریعت کې زده کړه، پرمختګ د زندګي کې زده کړه، تکنالوژي کې زده کړه، عبثیات مه کې زده کوه. خپله کورنۍ خپل کونه به یې لوڅه کړي، بیا به وایي دا موړ دی. په لیاز د خدای له الله وویرېږئ. مه کوئ داسې. بیا چې خبر کاته پورسي امر بالمعروف په امارات داسې دی. امارات خو بچاره ته اوس قرار لاسي امر بالمعروف لږ مراعات لا ساتي. څه شي کړي دي؟ امر بالمعروف اوس په هغه شي پسې ګرځي چې ډېر منکر عمل دی، او موږ ذاتي ټول ملک مسؤول کېږو، مجبوره دی مخه به یې نیسي. ځکه دا بیا د دوی مسؤلیت دی چې مخه ونه نیسي. الله جل جلاله پوښتنه ترې کوي، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. د دې حدیث مصداق ګرځي. نو مجبوره دی مخنیوی وکړي. څه وکړي؟ سهل دی وکړي، خو چې سهل دی وکړي د الله او د الله رسول ته مسؤول دی، شریعت ته مسؤول دی. دا 20 کاله چې د مجاهدینو، د مسلمانانو، د شهداو، د خلکو، د مسلمه امت وینې تویې سولې، قربانۍ یې ورکړلې، کورونه یې وران سول، په چاپو کې در په دره سول. د ورځې به یې مزدوري کړله، د شپې به یې مجاهدینو ته ډوډۍ ورکوله، د ورځې به یې مزدوري کړله، د شپې به یې له مجاهدینو سره شبګیرې تېرولې. هغه د دې لپاره تېره کړې وې چې ته اوس هم پخشا خپره کړې. او زه سایل وکړم ورته چې یاره زمامداره، یاره امیر صاحب، یاره امیرالمؤمنین صاحب، یاره وزیر صاحب، دا خو دې ډېر ښه کار وکړ. دا 20 کاله دی چې په ما کړاوونه تېر کړه، دا خو 20 کاله مخکې امریکا هم راته راوستلي وو، نو د تا دا منډو ته څه ضرورت و؟ دا خو بیا دا 20 کلن جهاد تر سوال لاندې بیایي. دا د مسلمانانو قربانۍ تر سوال لاندې بیایي. دا کار که دوی وکړه، اسلامي امت یې نه ورسره مني، اسلامي ملتونه یې نه ورسره مني. مه کوئ داسې. تس په نامه سړی نه علاقه دار کېږي.
کنټرول راولئ، په لور یې راوله، په خور یې راوله، په ښځه یې راوله، په زوی یې راوله، نه منله په یوه طریقه له طریقو سره یې ممانعت وکړه. که نه اوس امامدارانو د مملکت ته مراجعه وکړه چې د ما دغه زوی، دغه ښځه، دغه ورور داسې سرکشه دی چې هغه یې مخه ونیسي. هلته بیا نیول کېږي. مه کوئ داسې چې اولادونه په خارج ملکو کې اوسېږي، توصیه د نیک عمل ورته کوه، نه د فحشا منکراتو، نه تنها د پیسو پیدا کول چې ته ودې د ماته روپۍ پیدا کړي. تنها پیسې پیدا کول مطرح نه دي، ځکه پیسې د موږ او تاسې د ژوند مطلب نه بلکې مقصد نه دی، بلکې ضرورت د ژوند دی. دنیا او دارایی د ژوند مقصد نه دی، د ژوند ضرورت دی. له دې نه ډاډه وکئ، ځان وساتئ، خپل اولادو باندې کنټرول وکئ. مه کوئ داسې چې لاسرسی ورته لري بیا خوشحاله مې د موږ پلانکۍ په پلانکي هېواد کې دومره فالوورس لري، په ټیک ټاک کې ډېره مشهوره سوې ده. د تا خور و لور د اسلام په بیان کې په ټیک ټاک کې مشهوره سوې ده. د تا زوی په بیانولو د احکام د شریعت کې سوی دی، د ټکنالوژي کې پرمختګ کړی دی، تیاره یې جوړه کړې ده، د ملک د کوم بل ویاړ راوړی دی، انجینر سوی دی، یا منفي مثبت ګټه کړې ده چې موږ یې مخالفت کړی دی، دا یې کړی چې ته افتخار پرې کوې. که په فحشا و منکراتو کې دومره فالوورس پیدا کړي دي، هغه یې پیدا کړي دي. مه کوه مسلمانانو، کفار د موږ او تاسې له دغو نقطو نه استفاده کوي. هغه د موږ او تاسې په قد کې د مسلمانانو په قد کې اول فحشا خپروي، له خاطره د دې په کومه خاوره، په کومه مځکه، په کومه ټولنه کې، په کوم کور کې چې فحشا و منکرات ډېر سول، له نه د الله له خلکو نه الله ناراضه سي، له هغه ځای نه د الله جل جلاله برکتونه پورته کي، رحمتونه ترې پورته کي او الله ترې ناراضه سي، نو په ګناه او په بدکاریو باندې مخه سي، سبب د تباهي وګرځي. په کوم کار کې چې د الله کومک نه وي، نصرت نه وي، معاونت نه وي، نظر نه وي، نظر د رحمت نه وي د الله جل جلاله، هغه جای تباه دی، برباد دی. نو له کوم ځای د الله جل جلاله نصرت پورته کیږي، برکت پورته کیږي، د الله رضا نه حاصلېږي، له کومو خلقو باندې رنگ رنگ بدبختۍ راځي چې له هغه ځای له هغه خلقو سره الله همکار نه وي، د الله نصرت نه وي. په کوم ځای کې چې فحشا و منکرات په کوم ځای کې ډېر سول، نو له هغه ځای نه بیا انتظار د دې مه باسه چې الله به له موږ سره همکار وي، الله به په موږ رحمیږي، الله به په موږ رحمتونه راوړي، نه راوړي، بیا کراره کراري ګرځي. نو کفار پوهېږي چې د موږ او تاسې مسلمانانو په قد کې دا فحشا خپره کا، زوی له پلار، پلار له زوی، ښځه له میړه، میړه له ښځې، له هغه له ده سره چي کي سره وایي چي. او مسلمانانو د تطبیق د شریعت چې کېږي له محدودو کسانو نه را دې خواته مثبت بیانات چې کېږي په هر اړخ کې، که په دیني علومو کې وي، که په عصري علومو کې وي، که په ټکنالوژۍ کې وي، که په نورو پرمختګونو کې وي، هغه ولې څوک دومره نه ګوري. خو په فحشا منکراتو کې په لکاو انسانان دغه فالوورس وي. مه کوئ داسې، کنټرول پیدا کوئ. ګورئ بل مې دا اخره خبره کومه چې وخت هم په ختمېدو دی. او خویندو او وروڼو، په فیسبوک باندې انډیوالۍ مه کوئ، په فیسبوک باندې نکاحې مه کوئ، په فیسبوکو باندې ژوندونه مه تباه کوئ. ولې داسې کوئ؟ سره انډیوالان یو ساعت په ټلیفونو کې غږېږي، بیا یو بل ته کریډټونه مرلیږي، پردي عکسونه ورلیږي، وایي دا د ما دی، یو بل خطا ایستل دي، دا فریب دی، دا دوکه ده، دا دروغ دي، دا خیانت دی، د دې پایلې، د دې هدف ناقص دی، دا پایلې ته نه رسي. دا بل ورځ بدبختی ده، ناکامي ده، دوه تاوان لري. هم په دنیا کې تاوان لري چې که چیرې هغه ښځه دومره سمه ښځه وي، نو بیا د فیسبوکي کارونه نه کوي، بیا کراره ناست هغه ته شریف خلک ورځي نکاح ورسره کوي. که چېرته هلک هم دومره کمالات ولري لکه دا تا ته چې بیانوي، نو بیا دې ته ضرورت نه دی چې تا ته بیانوي. نو تر اوسه پورې ولې داسې پسمانده پاتې دی؟ 5-3 دغسې د تا نه ښې ښځې پیدا کولی شي. که ښځه دومره کمالات ولري، نو تر اوسه ولې ناسته ده؟ دا یو. بلې که نکاح وکړي او دغه انډیوالي چې ده، په آخر کې جنګ، جنجال، بدبختی او د انسان د تباهي او د پرمختګونو مخه یې نیسي. وخت بس پې تېرېږي، ځکه دا په ټلیفون اخته یې، کار ترې پاتې وي، تعلیم ترې پاتې وي، سبق ترې پاتې وي، پرمختګ ترې پاتې وي، عبادت هم ترې پاتې وي. هم اخروي تاوان یې دا دی چې تاسې په ناروا عمل کې واقع. شریعت وایي له پردۍ ښځې سره مه غږېږه، شریعت وایي له پردۍ ښځې سره رابطه مه برقراروه، شریعت وایي ښځې ته چې له پردي ناروا نامحرم سړي سره مه غږېږه، رابطه مه ورسره برقراروه. څه ورسېږي دې ته چې له سرې کرښې مکراسۍ نورې تېرې وزیاتې هغه خبرې ورسره کوي چې ښځې له میړه سره لا باید ونه کړي. یو د ګناه وکړه، د الله نارضایتي دې حاصله کړه، د رسول الله سرکشي دې وکړه، د الله سرکشي دې وکړله، ځان دې په عذاب اخته که، آخرت دې تباه که، دا یوه. بل دې په دنیا کې
کومه ګټه هم لاسته نه ده راوړې غیر له تاوان نه. دې ته خسر وایي، یعنې د دنیا او د آخرت تاوان دی. له دې لاس واخلئ. که نکاح هم نه یې کړي، نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې ای ځوانانو نکاح وکئ، ښځو نر نکاحو کې برکت دی، په نکاحو کې د الله رضا ده، په نکاحو کې پرمختګونه کېږي، په رزق کې برکت کېږي. نکاح چې وکړې یو سترګې ټیټوي، نه ناروا عمل نه دی راګرځي، برکت دی کې د الله رضا حاصلېږي، له منکراتو سړی راګرځي. که دې بیا په وس نه وو، په حالت د توقان د شهوت کې وي، روزه ونیسه، صبر وکړه چې الله دې وسي کا. نکاح وکړئ، له بېجایه مصارفو، له بېجایه رواجونو نه تېر سئ، په ودو کې، په کوزدو کې، یا د یو بل کره چې پوخ و شیمی سره ووړئ، بېجایه رواجونه مه کوئ چې تر څو نکاح اسانه سي. نکاح وکړئ. دا ښه خبره ده چې یوه خور خپلې پلارګنۍ خپل کور کې چې هر څوک مسیر وي، پلار وي، ورور وي، ولي خپل ولي ته ودرېږي زه نکاح کوم، او یا ورور ودرېږي چې پلار او وروره د خپل ولي ته ورته زه نکاح کوم. مګر هم دا غلطې رابطې پرېږدئ تر نیمو شپو یو له بل سره په فیسبوکو، په واټساپو، په مسنجرو په دې کې غلط پیغامونه مه کوئ. وخت مه تېروئ، عبث په ځان باندې وخت مه تېروئ. د الله رضا حاصله کوئ، د الله ذکر وکئ، الله یاد کوئ، مونځ وکئ، اودس وکئ، قرآن ووایئ، د الله د اوامرو تابع اوسئ. د ضرورت چې یو مشکل کې واقع وئ، 2 رکعاته مونځ وکئ، الله ته سر په سجده کېږدئ چې الله مشکل دې ایسته کړي. که د نکاح غوښتله 2 رکعاته مونځ وکړه، الله ته لاس لپه کړه چې الله ما ته وس و توان د نکاح کولو راکړي. که ښځه ورته یا الله یو صالحه، یو مسلمان، یو نیک سړي سره مې نکاح وکړه، که نر یې دغسې وي چې الله یوه صالحه ښځه مې نصیب کړي. مګر هم له دغه منکراتو، له دغه ټولنیزو رسنیو کې چې دا غلط کارونه کوي، دا پرېږدئ، دا چندانې کار نه دی. ولې داسې کوئ؟ دا څه حال دی؟ بیا موږ انتظار د دې باسو. لور یې هغه کار کوي، زوی یې دغه کارونه کوي، ناروا یې کوي، ښځه یې هغه کوي، پلار و سپین ږیری بیا په جومات کې نیغ ناست دي په اول صف کې، یا یې کوي. ښځه ده تمام ورځ د غلطو کارو باندې اخته ده، دروغ وایي، فریب کوي، انډیوالۍ یې شروع کړي دي، یا په ټلیفون یا په بل فحشا کوي، غلطي کوي. بیا وایي ما ډېر خلک تر راده تږي به ولي بېرته مې راوسلي، نو چې بیا په سجده باندې ولویږي 3 ساعته یي. دا مونځ دی ریایي دی، دا عبادت دی ریایي دی، دا سجده دی ریایي ده، الله ته منظوره نه ده. امر بالمعروف نهی عن المنکر واجب دی. هم به نیک عمل کوي، هم به له منکراتو نه ځان ساتي. دا نه دی چې نیک عمل کوي منکراتو ته شروع کړي، نه 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 نه. امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د قرآن امر دی، د رسول الله امر دی، د الله امر دی. چی شي به کوې؟ په حجاب کې به ګرځې، زنا به نه کوې، فحشا به نه کوې، غلا به نه کوې، دروغ به نه وایې، د خلکو حق به نه خورې، د بل حقوقو ته به احترام کوې، احکام د شریعت به په ځان منې، مونځ به کوې، روزه به نیسې، زکات به کوې. په چی شي چې الله امر راته کړی به کوو، چې په چی شي نه یې منع کړي وه به نه کوو. نبي علیه الصلاة والسلام وایي په حجت چې کله وفات کېده یا مثال د ژوند آخره مرحله وویلې چې پس له ما نه تاسې په کومو ستونزو سره مخ سوئ، خلفای راشدینو ته مراجعه وکئ. په چی شي مې چې امر درته کړی هغه کوئ، له چی شي مې چې منع کړی فانتهو هغه پرېږدئ. او قرآن وایي چې د رسول الله امر د الله امر دی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو په آخر کې وایم والله اعلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین. ورونو خفه نسئ، زه د چا توهین نه کوم، موږ فقط وظیفه ده چې احکام د شریعت بیان کو تر خپل وس و توان پورې.